کله مو فکر کړی دی چې لوی کمپنۍ لکه ګوګل، بلک راک، اپل، میټا او نورې څنګه پر حکومتونو اغیز کوي؟ حتما به مو اورېدلي وي چې میټا یا بلې کمپنۍ خپل په زرګونو کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. فکر نه کوئ دا به پر حکومت اغیز ونه کړي یا هم ستاسې د فیسبوک اکاونټ تاسې یو ډول اغیزمنوي، خو څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د رڼا او تیاره خپرونه ده او زه خپلواک شفیق یم. نن موږ پر حکومتونو د لوی کمپنیو پر اغیز خبرې کوو. پیل به یې له شرکت وکړو. شرکتونه څه دي؟ شرکتونه سوداګریز بنسټونه دي چې مالکان یې ونډه لرونکي کسان دي. په دې جوړښت کې معمولا د مدیرانو پلاوی وي چې د شرکت مالي او اداري بدلونونه څاري او ارزونه یې کوي او غواړي چې ډاډه شي له مالي او سازماني پلوه باثباته دي. خو مخکې له دې چې پر حکومتونو او پرېکړو د شرکتونو د اغیز خبره وکړو، لومړی باید ځینې لوی شرکتونه وپېژنو چې د هغو له ډلې لومړی امریکایي اپل شرکت دی. کله چې نړۍ کې د ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو اړوند خبرې کیږي نو د اپل نوم تل په لومړیو کې راځي. دا کمپنۍ یوازې د آیفون، مک بوک او اپل واچ جوړونکې نه ده، بلکې د نړۍ پر اقتصاد، ټکنالوژۍ او حتی د هیوادونو پر سیاستونو هم د پام وړ اغیز لري. اپل په 1976 کال کې د امریکا د کلیفورنیا ایالت د سیلیکون درې په کوپرټینو ښار کې د سټیو جابز، سټیو وازیناک او رونالډ وین لخوا جوړه شو. د شرکت لومړنی نوم اپل کمپیوټر انکو، ځکه په هغه وخت کې تمرکز یوازې پر کمپیوټرونو و. د 1970 لسیزې په وروستیو کې اپل د اپل کمپیوټرونو په معرفي کولو سره د شخصي کمپیوټرونو په صنعت کې یو نوی باب پرانست. وروسته یې د ګرافیکي کمپیوټرونو په معرفي کولو سره میلیونونه خلک مصروف کړل. خو د اپل تر ټولو ستر بدلون په 2001 کال کې رامنځته شو، کله چې سټیو جابز لومړنی آیفون نړۍ ته وړاندې کړ. آیفون یوازې یو موبایل نه و، بلکې د سمارټ فونونو د نوي عصر پیل و. د دې وسیلې بریا دومره پراخه وه چې ګڼو نړیوالو شرکتونو د خپلو محصولاتو لپاره د آیفون له ډیزاین او امکاناتو څخه الهام اخیستل پیل کړ. د اپل مالی ځواک هم د پام وړ دی. د CNBC مجلې د راپور په اساس اپل په 2018 کال کې د نړۍ لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې له $1 ټریلیون واوښت. وروسته یې دا ارزښت 2 او بیا $3 ټریلیون ته ورساوه، چې دا د نړۍ په اقتصادي تاریخ کې بې ساري پرمختګ ګڼل کیږي. دې ستر اقتصادي ځواک اپل یو له هغو کمپنیو باندې بدله کړه چې د بازارونو، پانګونې، ټکنالوژۍ او ان د حکومتونو پر پرېکړو اغیز هم کولی شو. نو ویلی شو چې اپل نن یوازې د ټکنالوژۍ کمپنۍ نه ده، بلکې د نړیوال اقتصاد یو مهم لوبغاړی هم ګڼل کیږي. دلته به اوس د یو بل شرکت اړوند خبرې وکړو چې بلک راک نومیږي. په اصل کې بلک راک یو نړیواله ستره مالی کمپنۍ ده چې د ټریلیونونو ډالرو شتمنۍ مدیریت سره په نړیواله کچه پراخ مالی فعالیتونه ترسره کوي. د بلک راک کمپنۍ بنسټ نیویارک ښار کې په یوه کوچني دفتر کې کیښودل شو. په پیل کې د دې کمپنۍ اساسي مفکوره د پانګوالو د پانګې مدیریت و او ډیر تمرکز یې د پانګې د بازار د خطرونو مدیریت و. خو د وخت په تېرېدا بلک راک د مالی بازارونو په یوه ستره او اغیزمنه کمپنۍ بدله شو. لیري فینګ د دې کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو هغو یو دی چې د اجرایوي رئیس په توګه یې دنده ترسره کړې ده. اوس مهال د بلک راک اجرایوي مدیریت غړي هغه 14 کسان دي چې بلک راک یې جوړ کړی دی. بلک راک د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې پراخې څانګې لري او همدا دلیل دی چې د نړیوالو خدماتو وړاندې کولو کې له کوم ځانګړي محدودیت سره نه مخېږي. په نیویارک، لندن، هانګ کانګ او نورو مهمو مالی مرکزونو کې د بلک راک شتون دې ته زمینه برابره کړې ده چې په بېلابېلو بازارونو پراخ کنټرول او اغیز ولري. په ټولیز ډول د بلک راک کمپنۍ د نړۍ 13 هیوادونو کې 80 پراخې څانګې لري. خو پوښتنه دا ده چې دا لوی کمپنۍ او شتمن کسان څنګه د حکومتونو پر پرېکړو اغیز کوي. راځئ لومړی به د ټاکنیزو کمپاینونو پراخ مالی ملاتړ څخه راپیل کړو. کله چې لوی کمپنۍ او شتمن کسان غواړي چې پر سیاستونو خپل اغیز پرېږدي، د دې اغیز د پرېښودا لپاره دوی د نوماندانو لپاره پراخ ټاکنیز کمپاین کوي، تر څو وکولی شي چې تر بریا وروسته پر ټاکل شویو ولسمشرانو خپل اغیز ولري. او په حقیقت کې په حکومتونو کې د لویو کمپنیو د نفوذ یوه لاره هم ده. ښه بیلګه یې په امریکا کې د 2024 زیږدیز کال ټاکنې دي. کله چې ټاکنې روانې وي ټول خلک د رایو، مناظرو او سیالیو پر خبرو بوخت وو، خو د پردې تر شا یوه داسې کیسه روانه وه چې کیدای شي ډېر لږ خلک پرې پوه شوي وي او هغه بل څه نه و
بلکې د نړۍ پیژندل شوي شتمن کس ایلن ماسک پراخ مالی ملاتړ و. د CNN خپاره شوي رسمي اسناد ښیي چې ایلن ماسک لږ تر لږه 260 میلیونه ډالر د ډونالډ ټرمپ د بیا واک ته رسیدو لپاره ځانګړي کړي وو. دا مرسته نوموړی د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین له تر ټولو لویو انفرادي ملاتړو څخه ګرځوي. د فدرالي ټاکنو کمیسیون د اسنادو له مخې ماسک یوازې خپلې جوړې شوي امریکا PAC سوپر سیاسي کمیټې ته د 238 میلیونه ډالر ورکړي وو. دې کمیټې په مهمو ایالتونو کې د ټرمپ په ګټه د رای ورکوونکو د راجلبولو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره کړل. خو دا د ماسک د مالي ملاتړ پای نه و. هغه د RBG په نوم یوې بلې ډلې ته هم 10.15 میلیونه ډالر ورکړل. دې ډلې داسې اعلانونه خپرول چې هڅه یې کوله د جونین د سخت په اړه د ټرمپ دریځ د امریکا د سترې محکمې له پخوانۍ قاضي روټ بیډر له نظرونو سره ورته وښیي. دغه اعلانونه له سختو نیوکو سره مخ شول. د بیډر لمسی کلارا سپیرا دا اعلانونه ګمراه کوونکي وبلل او ویل چې دا د خپلې انا د میراث سپکاوی ګڼي. له دې سره ایلن ماسک د ایلینز په نوم یوې بلې سوپر سیاسي کمیټې ته هم 3 میلیونه ډالر ورکړل. دغه ډلې د ټاکنو په وروستیو ورځو کې د رابرټ اف پلویان هڅول چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ وکړي. وروسته له ټاکنو د ټرمپ او ماسک اړیکې لا پسې نږدې شوې. ټرمپ ایلن ماسک او رامسوامي د حکومت د مؤثریت ادارې د مشرۍ لپاره وټاکل څو د حکومت لګښتونه راکم او اداري جوړښت کوچنی کړي. خو دې لیست کې یوازې ایلن ماسک نه دی. ګڼې داسې څیرې دي چې د ټرمپ د کابینې غړي دي او د هغو له ډلې د ټرمپ ادارې د پانګونې او مالي وزارت وزیر لوټینګ و چې د ټاکنو پر مهال یې 9 میلیونه ډالر لګولي دي. بل مهم کس د ټرمپ د اوسنۍ ادارې د پوهنې وزیره مک مهن ده چې د ټاکنو پر مهال یې 10 میلیونه ډالر لګولي دي. د کوچنیو کاروبارونو غړي هم په دې لیست کې دي چې لیست یې خورا اوږد دی. دا پیښه یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کوي چې کله یو میلیاردر یو ټاکنیز کمپاین لپاره سلګونه میلیونه ډالر لګوي د سیاست پانګې او واک ترمنځ کومه کرښه تر کومه ځایه پاتې کیږي او آیا دومره سترې مالي مرستې د ډیموکراسۍ پر بهیر اغیز نه کوي؟ همدا هغه پوښتنې دي چې لا هم د امریکا او نړۍ پر سیاست یې ګڼې پوښتنې راپارولې دي. خو بل طرف ته آیا تاسو د لابیګرۍ نوم اورېدلی دی؟ لابیګرۍ دې ته وایي چې شتمن کسان یا لوی کمپنۍ غواړي چې له سیاسیونو یا د حکومت له مخکښو څیرو سره اړیکې جوړې کړي او غواړي داسې قوانین تصویب کړي چې د دوی د سوداګرۍ په ګټه وي. او د لابیګرۍ لپاره ښه بېلګه د جک ابراموف فساد دی. د ABC نیوز د راپور په اساس جک ابراموف چې یو وخت د واشنګټن تر ټولو ځواکمن لابیګر بلل کېده، دی د فساد یوې داسې قضیې په مرکز کې و چې لسګونه میلیونه ډالر د کانګرس له 10 مهم زیات غړي هم پکې ښکېل. خو ابراموف تر څه وخت چوپتیا وروسته د توطیې، درغلۍ او د مالي د تېښتې 3 تورونه ومنل. د چارواکو پر وینا هغه د امریکا په کانګرس کې فساد بیخي یوې نوې کچې ته رسولی و. د امریکا د عدلي وزارت د جنایي څانګې مشرې الیس فشر وویل له ابراموف سره د فساد پلان ډیر پراخ و او دا څېړنه لا هم روانه ده. خو پوښتنه دا ده چې دا فساد څه ډول و، یعنی ابراموف څه کول؟ د ABC نیوز د راپور په اساس د ابراموف د فساد پلان یوه برخه دا هم وه چې له ده سره په فساد کې ښکیل سیاستوالو ته یې وړیا سفرونه برابرول، لکه د سوپر بول سیالیو سفرونه، په سکاټلند کې د ګالف یوې تفریحي سیمې ته تګ او د جنوبي آرام سمندر په شمالي ماریانا ټاپوګانو ته سفرونه. د ABC نیوز پټې کمرې هغه مهال د ټکساس ایالت د جمهوري غوښتونکي استازي ټام ډیلی ویډیو ثبت کړه چې د شمالي ماریانا ټاپوګانو کې ورته جک ابراموف ښه راغلاست وایي. لیلی د کانګرس له لسګونو غړو یو و چې لابیګري سفرونه او انتخاباتي کمپاین مرستې یې منلې وي. فریډ ورټامر چې په امریکا کې د بېطرفه سازمان مشر و او د حکومت پریکړې یې څارلې وویل نن شپه به د کانګرس غړي آرام خوب ونه کړي. دا یوه داسې څېړنه ده چې د واک د جوړېدو تر ژورو برخو به ورسېږي. فدرالي چارواکو ABC نیوز ته ویلي چې له یوه کال ډېر وخت کېږي چې ابراموف د خپلو معاملو اړیکو اړوند معلومات له ټام ډیلي سره شریکول. او همدا شان د کانګرس او سناتورانو یوه اوږده لړۍ پر ګوته کړه. له هغې وروسته لږ تر لږه 9 کسانو د ابراموف لخوا د کمپاین د ملاتړ په پار ورکړل شوې مرستې بیرته ستنې او ټولو کسانو له دې تورونو د پاکۍ انکار وکړ.